وایي جنتونه چې څوک مومي زه هغلته جنتي یم. جنتونه چې څوک مومي زه هغلته جنتي یم. ما نه دلته مو راضي ده زه خو دلته جنتي یم. چږې چې دوه واړه لاسونه نه کړل چږې چې دوه واړه لاسونه نه کړل وکیله بل څوک د جانان به نه وي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګران کتونکو، تاسو ټول ته هرکلی وایم زموږ په نوي پروګرام کې نیکې هیلې احترامات ومنئ. محمد اویس یم د خپل ادبي پاړي جټه واین سره او د ملګرو په فرمایش د وکیل صبر سره بیا نستی کړی دی. انشاءالله تاسو ته به ښایسته شاعري وړاندې کوي. انشاءالله ملګرو د وکیل صبر نه به ښایسته شعرونه اورو. هغې نه مخکې چې کوم دی د ملګرو د وکیل بهی سره لږ شان تعارف کوو. هغې نه پس به انشاءالله د وکیل بهی نه ښایسته شعرونه مو اورو. وکیل بهی تاسو ته په خپل پروګرام کې هرکلی وایم. ډېره مهرباني، ډېره شکریه. تاسو د خپلې شعر او شاعرۍ آغاز کله نه کړی و؟ بس دې خو به ځي تقریبا 30 سال کېږي. 30 سال کېږي. او تاسو چې کوم دی اوسه پورې د سوشل میډیا باندې لکه اوس تاسو موږ څه پروګرامونه وکړو که نه، هغې نه مخکې تاسو په سوشل میډیا باندې ولې نه وئ راغلي؟ هغه خو مخکې کیسټ وله وه، خو اوس خو د موبایلونو خبرې شته. اوس چې کوم دی تاسو موږ ته لکه زموږ مینهوال ډېر زیات ستا شاعري او ستا غزلې ډېرې زیاتې پسند کوي. موږ وایو چې ته زموږ مینهوال ته یو داسې کلام ستا غوندې شعرونه پیش کړي چې موږ ترې خوند واخلو او زموږ د مینهوال ترې خوند واخلي. جوړه کي بیا قدرتونه د سبحان نه ګوري. ډېر ښه. او په خپلې ګاټې هر سړی پېژي قسم د بل سړي توان نه ګوري. ډېر ښه. او که چېرته راغله د پیسو خبره که چېرته راغله د پیسو او په سپینه ګیره خو حاجي وګوره. په سپینه ګیره خو حاجي وګوره. په سپینه ګیره خو حاجي وګوره. ټچ سکرین ګوري او قرآن نه ګوري. او دومره دې نه کوي صفا خبرې ګنې وکیلي به بیا ځان نه ګوري. ډېر ښه. غزل ده چې نه یم خفا تل رقیب ته کال کوه نه یم خفا تل رقیب ته کال کوه خو تور کټن جامې ونه کې خیال کوه. زړه دې رانه تل سبا بیګا غواړي زړه دې رانه تل سبا بیګا غواړي وا ظالمه ما راسره چال کوه تور کټن جامې ونه کې خیال کوه. او نه خفا تل رقیب ته کال کوه خو تور کټن جامې ونه کې خیال کوه. او هر سړي لاسونه په ځان ما پرېږده هر سړي لاسونه په ځان ما پرېږده چېرته پکې څه نه څه جانجال کوه تور کټن جامې ونه کې خیال کوه. زړه دې رانه تل سبا بیګا غواړي زړه دې رانه تل سبا بیګا غواړي وا ظالمه ما راسره چال کوه خو تور کټن جامې ونه کې خیال کوه. او زه دې اخته کړی زړه په رانځ یمه زه دې اخته کړی زړه په رانځ یمه ته خپلې کرکټ والیبال کوه وا ظالمه ما راسره چال کوه خو تور کټن جامې ونه کې خیال کوه. او نه خفا تل رقیب ته کال کوه او تور کټن جامې ونه کې خیال کوه. او هر قسم خدمات ته تیار یو موږ هر قسم خدمات ته تیار یو موږ صرف معمولي غوندې مسکال کوه تور کټن جامې ونه کې خیال کوه. او خلکو په مزې وکړي خبر نه خلکو په مزې وکړي خبر نه ته یې بس وکیله استقبال کوه تور کټن جامې ونه کې خیال کوه. او نه خفا تل رقیب ته کال کوه تور کټن جامې ونه کې خیال کوه. بل غزل ته وایي چې سترګې چیروړي و سندار به وي سترګې چیروړي و سندار به وي او وي چې پورې کلي مزیدار به وي. او څوک دې تبصرې ورباندې نه کوي څوک دې تبصرې ورباندې نه کوي موږ چې خوش کړی برابر به وي او وي چې پورې کلي مزیدار به وي. او یاره که خرچې کوي مزې کوه یاره که خرچې کوي مزې کوه نو هر وخت اجازې ته تیار به وي او وي چې پورې کلي مزیدار به وي. او سترګې چیروړي و سندار به وي. او موږ چې تباه کړو ته مو نه ګورې موږ چې تباه کړو ته مو نه ګورې نو چا نه دې اورېدلي وفادار به وي او وي چې پورې کلي مزیدار به وي. او سترګې چیروړي و سندار به وي وي چې پورې کلي مزیدار به وي. او زه وکیل خو هر قدم ته خیال کوم خو زړه خو دې ته نه ګوري مالدار به وي وي چې پورې کلي مزیدار.
وکیل بھائی ډېره مننه چې تاسو موږ زموږ اخیسته شعرونه ووایو مینهوالو که تاسو د وکیل بھائی نور هم داسې هوسا هوسا شاعري اورئ نو تاسو زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن لازمي سره پریس کړئ دې سره تاسو زموږ د هر یو نوي ویډیو نوټیفیکیشن میلاویږي او که تاسو زموږ د ویډیو په فیسبوک پیج باندې کوئ د پیج هم سره لایک کړئ داسې څه خوندورې ویډیو به تاسو ته د وکیل بھائی یا زموږ نور شاعرانو هم تاسو ته میلاویږي اوس موږ ته اجازه راکړئ چې تاسو بیا نوي ویډیو کې تاسو ته خدای پامان